د میدان وردګو ولایت اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو دفتر مسؤلین وایي د کار اهل کار ته د سپارلو په موخه یې تیر کال د ولایت اړوند یو شمېر خالي بستونه اعلان ته سپارلي وو چې له سلګونو کسانو یې په شفاف ډول ازموینه اخیستې. په تیر کال کې موږ 10 بستونه اعلان ته ورکړي دي. بستو لپاره تقریبا له موږ سره 654 تنو نوملیکنه کړې ده چې په دې کې 409 تنه شارلیست شوي دي. وروسته له هغه نه بیا 334 تنه په دې ازموینه کې له موږ سره دغو بستو لپاره امتحان ته ځانونه آماده کړي او حاضر شوي دي. د دفتر مسؤلین زیاتوي چې د ازموینې ترڅنګ د ملکي ادارو د رئیسانو امرینو او کارکوونکو په ګډون 1018 کسانو ته په بېلابېلو برخو کې زده کړیزې برنامې هم په لاره اچولي دي. په تیر کال کې 1018 تنو ته سیمینارونه دایر کړي دي چې د هغو له جملې نه رهبري وه، اداري مراسلاتو او مکتوب لیکنه، استلام پیژندنه. د دفتر مسؤلین ډاډ ورکوي د ولایت په کچه به ټول خالي بستونه اعلان ته سپارل کیږي او د آزادې سیالۍ له لوري به ورته مسلکي او وړ کسان ګمارل کیږي.